سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ملګرو منې شاهد الله ورکزی یم د خپلې پاڼې د غزلو سمندر نه ملګرو په دې امید په دې هیله یم چې ټول به راته د ژوند په ښو شیبو کې نن در سره ملګرو یو داسې شخصیت یو داسې لیکوال مخامخ کوم چې دینه مخکې د سکرین په شیشه باندې هم نه دی راغلی ښاغلی درویش افریدی صاحب ته په خپل پروګرام د غزلو سمندر پاڼه کې خرکلی وایم په خیر راغلی ستړی مه شي مهرباني ډېره مننه درویش صاحب زموږ ملګرو مینوالو سره که تاسو لنډه پیژندګلو وکړه نو ډېره مننه به دې وي زه عبدالله درویش نومیږم فریدا یم په قوم کمرخیل یم تختکي کې فلحال پوته کېږم ډېره مننه ملګرو دینه به اوس یو غزل هم واورو شعرونه به ترې هم واورو مونږ سره اوسئ درویش صاحب یو ښکلی غوندې یو خوندور غوندې غزل را سره شریک کړه چې مونږ هم ترې خوند واخلو او ملګري مینوال ترې هم خوندونه واخلي مستاسو په غوښتنه بې زه یاسموت ګډ کلام دی دا وړاندې کوم چې د هغه خوب څه تعبیر وباسم د هغه خوب څه تعبیر وباسم د هغه خوب څه تعبیر وباسم او د یار له مخه چې تصویر وباسم او د وخت نه خوالو راګیر کړی یم د وخت نه خوالو راګیر کړی یم د وخت نه خوالو راګیر کړی یم ګنې مظلوم نه به زنځیر وباسم مننه او زمونږ د مینې د محفل ځنې خو زمونږ د مینې د محفل ځنې خو غریب به څه کړي چې امیر وباسم مننه لکه زمری په خپل وطن کې ژوند کړم لکه زمری په خپل وطن کې ژوند کړم او د دشتو غرونو نه خنځیر وباسم مننه او که خدای کول جانان زما شلو نور که خدای کول جانان زما شلو نور او د رقیب سترګو نه به تیر وباسم مننه او کما درویش ته خدای توفیق راکړلو مننه کما درویش ته خدای توفیق راکړلو زه به هندوان ټول د کشمیر وباسم ډېر ښه دی دا شعر ورته بیا ویه ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه دی کما درویش ته خدای توفیق راکړلو زه به هندوان ټول د کشمیر وباسم ملګرو یو بل غزل به ترې هم واورو موږ سره اوسئ درویش صاحب یو بل ښکلی غزل هم راباندې راپیرزو کا مننه به دې وي غزل مطلب چې بیا مې اورېدلي چې جانان راځي بیا مې اورېدلي چې جانان راځي او چا دې دا ویلي چې جانان راځي واه ډېر ښه دی و زړه کې مې ګیلې وې خغا نه کوم زړه کې مې ګیلې وې خغا نه کوم هر څه خلی ولي چې جانان راځي یا ویا ډېر ښه دی یار مننه زړه کې مې ګیلې وې خغا نه کوم هر څه خلی ولي چې جانان راځي و جوړه خوشحالي به وي اختر په ما جوړه خوشحالي به وي اختر په ما او سپین به کړم څلی چې جانان راځي ډېر ښه شعر دی ډېر ښه دی مننه و سار به ورله وار کړم په تحفه کې زه او ډېر څه مې منلي چې جانان راځي مننه سار به ورله وار کړم په تحفه کې زه او ډېر څه مې منلي چې جانان راځي و دا لرې او دا کوڅې کوڅې ښکلیا واړه به کړم ښکلي چې جانان راځي مننه دا لرې او دا کوڅې ښکلیا واړه به کړم ښکلي چې جانان راځي و ما درویش د کلي ماشومان ګوره او ټول مې کړنن غلي چې جانان راځي مننه او ما درویش د کلي ماشومان ګوره ټول مې کړنن غلي چې جانان راځي درویش صاحب یو بل غزل هم سره شریکه مننه به دې وي چې ناست یم په پوله مازدیګر وجړېدم او جانان لاړو د کلي لارو بار وجړېدم او پخوا به چې زه راغلم په ګودر کې به وناسته و نن نه وه ښه ناسته په ګودر وژړېدم مننه پخوا به چې زه راغلم په ګودر کې به وناسته و نن نه وه ښه ناسته په ګودر وژړېدم و نن ورځ د خوشحالۍ د خالق خان دې خوشحالېږي نن ورځ د خوشحالۍ د خالق خان دې خوشحالېږي او په ما باندې ماتم دې په اختر وجړېدم
او دا شعر بیا ویه ډېر ښه دی. مننه. نن ورځ د خوشحالۍ ده، خلک خاندي خوشحالېږي او په ما باندې ماتم دی، په اختر وجړېدم. او کوڅې یې خړې پړې دي څوک نه معلومیږي، کوڅې یې خړې پړې دي څوک نه معلومیږي، او کچکول مې کړو په غاړه در په در وجړېدم. مننه. و افسوس چې د مینو قسمتونه خوار وزاري، افسوس چې د مینو قسمتونه خوار وزاري، ماښام نه په ژړا شوم تر سهار وجړېدم. مننه. افسوس چې د مینو قسمتونه خوار وزار وي، ماښام نه په ژړا شوم تر سهار وجړېدم. درویشه چې آواز نه کړي له تا نه به خفه وي، درویشه چې آواز نه کړي له تا نه به خفه وي، او د قبر په خزو یې بروبر وجړېدم. ډېر ښکلی غزل دی. درویش صاحب ډېر دردناک او ډېر د درد نه ډک غزل سره شریک کړو. ملګرو زموږ خپرونه تر دې وخته پورې راورسېده. انشاءالله یو نوي مازدیګر سره یو نوي مرکې سره به بیا تاسو ته مخامخ کېږم د یو نوي پروګرام د یو نوي شاعر سره. تر هغه وخت پورې درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.